آیا غني رښتیا هم جمعیت ګوند ټوټه کړ؟ ولسمشر غني جمعیتانو سره څه وکړل او جمعیت ګوند بیا ولې عبدالله پسې لګېدلی ده؟ د جمعیت ګوند اعلامیې لنډیز. ملګرو راځئ راپور وګورو چې څه شوي دي. درنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. ولس له غني ډیر سخت خفه شو. غني د ولس رای دفاع ونه شوه کړای، خو جمعیت ګوند یې نور درز کړ او له منځه به ډیر ژر لاړ شي لکه حزب اسلامي ګوند. خو جمعیت ګوند بیا عبدالله پسې ډیره کلکه راخیستې ده. د واک پر سر د ډاکټر غني او عبدالله ترمنځ د 50-50 معاملې نه یوه ورځ وروسته د جمعیت اسلامي ګوند دغه معامله غیر قانوني یاده کړې او د غیر قانوني معاملې پایله کې رامنځته کیدونکی حکومت یې هم بې اعتباره بللی ده. د صلاح الدین رباني په مشرۍ جمعیت اسلامي ګوند په 1998 کال ولسمشریزو ټاکنو کې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم مهم شریک په توګه ادعا کوي چې عبدالله هم د دغه ګوند په ادرس د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلو په موخه کاندید شوی و. په هغه اعلامیه کې چې د یاد ګوند په ادرس رسنیو ته استول شوی راغلی جمعیت ګوند ته د تیر کال د ولسمشریزو ټاکنو اعلان شوي پایلې د منلو نه دي او طبیعي خبره ده چې د دې پایلو په مټ رامنځته شوی حکومت هم ورته د منلو نه ده. په اعلامیه کې جمعیت ګوند څرګنده کړې چې د طالبانو او امریکا د متحدو ایالتونو ترمنځ د سویلي توافق او له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتلو د سولې ملي خبرو لپاره تیاری او همدارنګه له کورونا وبا سره د مبارزې او یووالي په خاطر د ټولو سیاسي جهاتونو په خوښه د داسې ټول شموله حکومت راتګ څخه هرکلی کړی چې د پریکړې واک پر یو کس پورې منحصر نه وي بلکې ویشلي واکونه ولري. جمعیت ګوند د ډاکټر عبدالله او غني اوسنۍ جوړجاړی د ټاکنو جعلي پایلو ته د مشروعیت ورکولو په معنا بولي چې په خبره د خلکو رایو ته د نه احترام او ټاکنو ملي پروسې ته زیان رسولو ترڅنګ یې واک منحصر ساتلی او د هغه کارونه چې نوموړي ګوند ته د سرې کرښې په معنا دي چې ورڅخه تېرېدلی نه شي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې جمعیت ګوند په مشارکتي نظام برحالولو له لارې د خپل ولس حقوقو ترلاسه کولو هڅې جاري وساتي او هم به د یاد ګوند د پخواني مشر برهان الدین رباني د قربانیو په نظر کې نیولو سره د سولې په پروسه کې ګډون کوي. درنو لیدونکو تاسو د غني او د جمعیت ګوند د دغه اعلامیې په هکله که کوم نظر لرئ نو له موږ سره حتما په کمنټ کې پرېږدئ. که ویډیو مو خوښه شوي وي نو لایک کړئ او چینل سره هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.